موږ ته ډېر چپه خوبونه وینو، چپه خوبونه هر سړی ویني. اول ځل سړی میسج راکړی چې مولوي صاحب ډېر مې ژوند سره ستړی دی، خراب دی، اوس مې خوب لیدی، واوره مې په خوب لیدله، واوره مې په خوب لیدله، اوس مې زړه ښه خوشحاله دی چې انشاءالله واوره مې په خوب لیدلې ده. ما ورته وویل مالته داسې وکړه لا حول ولا قوة الا بالله 3 واره ووایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 3 واره ووایه، پر دا چپه وږه یې چوکه، پر چپه وږه یې چوکه. ولې دا تا چې کوم خوب لیدلی دا خوب به ډیلیټ سي، میټاو به سي، حذف به سي، ختم به سي. نو ولې نو واوره چې سړی په خوب وویني بیا چیش کېږي. د واورې معنا دا د تعبیر دا دی چې په غمو به اخته کېږي، په مشکلاتو به اخته کېږي، په خوارۍ به اخته کېږي، غمونه به در باندې راځي. صحیح سلو. اوس ګوره په ظاهره باندې دا خوب څونه عجب خوب دی، واوره سړی په خوب وویني، لیکن تعبیر بیا چیش دی، تعبیر یې هغه ولو. اوس وجه څه د عزیزانو، زما او ستا ټوله ورځ نه ده، ټوله ورځ چې ما او تا ټوله ورځ په پیازو کې تېره کړې، زما او ستا به ماښام د پیازو بوی ځي. که ما او تا ټوله ورځ د مثالې سره تېره کړې وه، زما او ستا به د مثالې بوی ځي. که زما او ستا ټوله ورځ د نعناو د شنشوبې سره تېره سوې وه، زموږ به د هغو بوی ځي. که زما او ستا ټوله ورځ د عطرو سره تېره کړې وه، زموږ به ماښام چې پرېوځو د عطرو بوی به مې ځي. دا خو منو دا خبره وه. نو چې یو سړی ټوله ورځ د دین او د اسلام خلاف خبرو باندې روان دي، پر چپه خبرو روان دي، فیسبوک دي څه وایي، ایډیانې دي څه وایي، او پلانۍ مطلب غزلې دي څه وایي، موزیک دي څه وایي، او فلمان دي څه وایي، ډانسونه دي څه وایي، رقصونه دي څه وایي، او بیا چې د شپې پرېوځې نو ستا څه فکر دی؟ ستا د دماغ به د چیش بوی ځي. ته خو غواړې چې زه ښه خوب ووینم، نو ستا د دماغ تا ټوله ورځ پر دې تېره کړې وه، ټوله شپه دې پر دې تېره کړه. حضرت ابو هریره فرمایي ما به 2 زره واره ذکر کوي بیا پرېوتلم، او ته د ذکر چې تا 2 زره غزلې واورېدلې، 2 زره موزیک دا تصویرونه، پحش تصویرونه دې وکتل. پرون زما یو مشر ورور دی، هغه راته وایي چې یاره دا ایډي ستا ده؟ ما ویل زه الحمدلله تر اوس فیسبوک ولاکه لرم، تر اوس الحمدلله. نو په هغه کې زما پر نامه جوړه سوې ایډي ده، یو ګروپ دی، بیا د فحش زنانې تصویر ورکړی و، او وروره ته وایي دا د جاپان څه ماله چا راواستو چې یاره ستا په ورور موږ خوا بدېږي، دا څنګه خبره ده؟ مال دا ازاده دنیا ده، هر څوک د هر چا نوم استعمالولی سي، هر څوک د هر چا نوم استعمالولی سي. بس په هغه کې دا ډېر خلک زما څخه خوا بده کړي چې یاره مولوي صاحب ستا ګروپان دي، هېڅ ګروپ نشته. هغه زموږ 2 ګروپه معلوم دي، زما پر نامه دي، هلته بیا پسې وګورئ در معلومیږي، به یو رقم به معلوم سي، 4 لکه 8 لکه دي، بل 4 5 لکه دي، دا بس د دې څخه علاوه بیا بل شی نشته. نو چې یو سړی زما پر نامه ګروپ جوړ کړي، آی ډي جوړه کړي، او بیا په هغه کې دی دا پحش تصویرونه جوړوي، نو دی به ښه خوب د کومې خوا در وویني؟ نو ښه خوب به دی ولې ویني؟ دا زما او ستا فکر به صفا کوو، بیا به ما او تا خامخا کله جنت په خوب لیدلی، کله شاد په خوب لیدلی، کله نهرونه په خوب لیدلی، کله باران په خوب لیدلی، کله مکه په خوب لیدلی، کله مدینه په خوب لیدلی، او ما او تا ټوله ورځ په ګناو تېروو، بیا چې ماښام پرېوځو ماخستن په هغه کې هم پسې پرېوځو، بیا تصویر و، دا خودکشیانې و، ټیک ټاکونه په دماغ کې پراته وي، او بیا ته غواړې دا کله کېدلی سي یاره؟ اوس که ته 0 واره لا حول ولا قوة الا بالله ووایه، ستا ته په دې کې الله نجات نه درکوي. ولې نه درکوي؟ ځکه د لا حول ولا قوة الا بالله دپاره هر ډاکټر چې چاته دوا ورکوي پرهیز عمر ښایي، پرهیز ورښایي. صحیح سلو. نو ته پرهیز نه کوې، هلته وایي چې زه دوایي خورم، نو کله سړی جوړېږي؟ بس ته اسانه تورې زده کوئ عزیزانو، چې ماښام پرېوځئ مخ لره موبایل بندوئ، ماښام په داسې حال کې مه پرېوځئ چې تا موبایل کتئ، ماښام په داسې حال کې مه پرېوځه چې تا موبایل کتئ، ځکه د دې موبایل ټولې خبرې ستا په دماغ کې پټ سولې، چې پټ سوې چې پر هر اړخ راوړې هغه خبرې ستا په دماغ کې ستا د زړه سره تعلق لري. نو زړه او دماغ چې سره یو شي، بیا خوبونه هم هغه رقم ویني، چپه ورځ ستا خوبونه چې دي هغه لیدل کېږي. نو حضرت ابو هریره فرمایي زما ته شپې وې 2 زره واره دا غوټه ورکول سوې وله، ما به 2 زره واره دا ذکر وکړي، بیا زه پرېوتلم. د الله رسول به اودس وکړي، ذکر به وکړي، آیت کرسي به وویله، بیا به پرېوتی، او ما تا چیش کوو؟ نو سره کم کېدلی سي، کله کېدلی سي، دا کله کېدلی سي؟
یو سړی ځان اور ته ورواچي او بیا دی ونه سوځل شي یو سړی د ځان اوبو ته ورلکي او دی د نون نشي دا کېدلی شي نو خو د هغه خبره ده چې دا زما او ستا دماغ چې ما او تا پرې وتلو دا وخت د کلمې دې سړی ووایي څه معلومه ده د شپې دماکه وسوله یو ګولۍ راله یو چت رایلاسو زلزله وسوه په هغې کې پسې مړ شوې بیا دا زموږ ځوانان نه دي د هر ځوان ژوند د سپی دی د سپی دا چې ماښام پرې وځي هغه فرضي نمبرونه وشیان بیانې جوړ کړي بیا د ښځو سره مجلسونه کوي د پردۍ سره ګپې کوي پلانۍ بیا کوم ځای ته ورسېږي صحیح سلو